أشكو إلى وأدمعي حر سكوب أشكو إلى الله الكروب وأدمعي حر سكوب ألول بالصبر الجميل وحكمة الدهر الدؤوب لا يا قلب لا تحزن على صحبي السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ګران دوستانو هیله لرم چې روغ جوړه د صحت جامې به مو پرتن وي. ګران دوستانو دا د کین ماستر په اړه کې دوهمه ویډیو هیله لرم چې اولنۍ ویډیو تاسو کتلې وي او هغه هم خوښ شوي وي او د نور ملګرو سره هم شیر کړي وي. دارنګه د کین ماستر د درس دا دوهمه ویډیو دوستانو چې تاسو زموږ چینل نه سبسکرایب کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ ځکه چې موږ هر ورځ په دې چینل کې خسته ویډیوګانې تاسو لپاره اپلوډ کوو. دوستانو دا نننۍ ویډیو د کین ماستر دوهمه ویډیو په دې ویډیو کې تاسو ته د کین ماستر په اړه کې نور معلومات درکوم. دا غي اپشنونه به تاسو هم چې دا د څه لپاره کارول کیږي دوستانو. نو راځئ چې ویډیو شروع کړو. ان دې لپاره دوستانو تاسو ته په تیر ویډیو کې خو دې چې تاسو به کین ماستر ډاونلوډ کړئ. چې تاسو کین ماستر ډاونلوډ کړئ نو هغه تاسو کتلې مهدا کین ماستر دوستانو دا به تاسو وایي چې کله دا تاسو پلیګو دوستانو دا به انتظار وکړئ تاسو ته به داسې صفحه لشي. دوستانو کله چې دا تاسو اول انسټال کړئ نو دا به تاسو دغه ځای باندې کلیک کړئ. نه باندې دوستانو تاسو کلیک کړئ دا به راغی تاسو مهم حکم معلومات چې دوستانو به تاسو درخم دلته تاسو نه ایمیل والی که تاسو چاره واړه دي کې ایمیل داخل کړئ او که داخل نه کوي پروا نه کوي دوستانو. په دې کې دویم اپشن دا دی چې تاسو کین ماستر معلومات درکړئ یا څومره راغلي ټول معلومات تاسو دې کې درکړئ دوستانو. په دې دریم اپشن کې دوستانو دا یې دوستانو دلته ورته مته چې شي کوله په دې معلوماتو کې وسو شل پی دوستانو دا د لپاره چې شي کوله لکه دونه ایچ ډي هغه ویډیو ته په دې باندې چې جوړه کی دا ونه اجازه ماته راکړل شوی په دې کې د هر انسان چې د موبایل څو نریم زیاتی او څومره مساحت حافظه زیاته یا ماډل نه وي نو هغه ته دوستانو د امتیازات هغه جی ورکړي. نو چې زما موبایل ریم هغه 2 جی بي دی نو دا وجه زما امتیازات چې هغه وسو شل دوستانو ته شي کوي چې وسو شل پکسل لکه دا عمره ویډیو ته په دی باندې جوړه کی او دینه پورته نشي. دا دوستانو د تاسو نه کم نشانه تاسو درکې دا د لپاره چې تاسو شي کوي تاسو دا عمر اندازه ویډیوګانی د دویمه لکه دریمه ویډیو یا ویډیو د پاسه دویمه او د دریمه ورګه دا ونه ویډیوګانی ته په دی باندې ته شي اپلوډ کولای چې په ویډیو کې د درې ویډیو ته وکړه دوستانو دا د لپاره دی. او که چېرته تاسو موبایل کې دا چېرته صفر وي دا براشه په دې کونج کې درې ټکي دي په دې باندې کېږي دا دویم اپشن چې هغه ستاندار د ماته 1.8 راکړي دونه پوری ډیر راغی تاسو شي کوی دونه ویډیو راکې خو دلته چې تاسو یې دوستانو دا 0.0 دی تاسو نشئ کوی هغه باندې دویمه ویډیو یا دویمه عکس دریم شاته تقریبا ولګي دوستانو دا وجنه اندازه په اول کې کاروم چې دا یو مستاسا کې نو دوستانو دا دریم نشان چې په تاسو کلیک کړئ دا سرچینګ کې دا ځان ته برابرې او دوستانو په حال لا تاسو د موبایل پورې تعلق لري تاسو د موبایل څومره ریمی او څومره ماډل دیږي نوې ماډل نو هغه تاسو ته خیم امتیازات درکړي دوستانو نو دې اپشن دا فائدہ تاسو ته وړاندې کړه. او که چېرته دوستانو تاسو په موبایل کې هغه دا اپشن صحیح کار نه کوي نو دې په اړه کې بس تاسو ته بل کین ماستر پرو دروخه چې به تاسو ته طریقه هم تاسو څنګه کوئ ډاونلوډ کړئ او هغه تاسو استفاده وکړئ چې موبایل چې ریم کم یا پیزا کم دوی مدرمه ویډیو د ویډیو د پاسه نه اپلوډ کړئ تاسو شي کوئ به هغه کارولای نو که چاته مشکل نه تاسو شي کوئ ویډیو لاندې ازمنګ ټلګرام ته راشئ ازمنګ واتس اپ نمبر ته موږ ته هغه باره کې خبر او مشکل باره کې موږ ته خبر راکړي چې موږ تاسو مشکل حل کوو دوستانو. نو په دې کې دا ټول اپشن دي کړه په دې کې مختلف دي د لپاره دوستانو تاسو راشئ د صفحه ته د چې تاسو راځي دوستانو تاسو په دا دیوانه کلیک کړئ که تاسو دیوانه کلیک تاسو به صفحه درکې دوستانو دا تاسو یې تاسو واړه دا شپږ چاریا نه خپل موبایل چې لکه کوم څه دا ویډیو فلم تاسو څنګه په دا طرز باندې ویډیو جوړ کړئ یا تاسو غواړئ چې موبایل چې لکه څنګه سیز نه پنه ویډیو جوړ کړئ یا چار قنجه جوړ کړئ دا ټول معلومات تاسو ته درکړي. نو موږ غواړو چې موږ چې نه خپل ویډیو په دا طریقه سره موږ چې ویډیو جوړ کړو په کې طریقې باندې دا ګور دوستانو
تاسو به دا په کې طریقه باندې په تاسو ته صفحه لشي دوستانو. کله چې تاسو دا صفحه لشوله نو په دې کې تاسو به اول کوم تصویر اپلوډ کوئ، ویډیو اپلوډ کوئ دوستانو. د ټول باره کې به تاسو ته معلومات درکوم. اول راځي موږ یو تصویر اپلوډ کوو. دلته به تاسو راغی دې ته دوستانو به یې کلیک کړئ، ویډیو اپلوډ کوئ تصویر. دلته به تاسو تصویر راخوښ کړئ. موږ دا تصویر دلته راغلی دوستانو. تاسو وینئ اوس دې کې ډېر اپشنونه دي دوستانو. هغه داسې تاسو غواړئ دا تصویر د څونه وخت لپاره په دې صفحه پاتې شي. لکه تا وینئ دوستانو دې همداسې ګوره اوږدېږي لنډېږي څونه وخت نیسي دوستانو. په دې کې بل دا چې تاسو کلیک کړئ په منځ کې کلیک کړئ دلته به تاسو ته اپشنې راځي دوستانو. دا اپشنې تاسو وینئ دا ټول اپشنې به تاسو وایي. دې کې اول اپشن د قینچي اپشن دی دوستانو. دا چې تاسو کله ووایئ دوستانو نو دې کې ګوره تاسو کولی شئ دا کم خط چې دی هغې تاسو وینئ دوستانو. دا وینئ دا سور خط ده. نو دې پورې تاسو کولی شئ دا کوم اپشن چې اول دی دې پر دا تصویر تاسو کټ کړئ. که غواړئ دغه نه دا دویم اپشن چې دی دې نه دې پر د شا طرف ته تصویر کټ کړئ. او دلته چې دا کم نشان دی تاسو کولی شئ دا تصویر په منځ دوه ځای کړئ دوستانو. او کوم چې دا دریم نشان دی دوستانو دلته تاسو کولی شئ د دې منځ نه تصویر ښکته کښته کړئ دوستانو. بس دغه وامه تاسو ګورئ دوستانو نو تصویر په دې منځ کې دلته کښته کړئ دوستانو. منځ کې شه یو دې بلته شه او دې بل درې ځای شه تصویره. نو دا د دې اپشن دوستانو هغه طریقه چې کله تاسو دې کلیک کړئ دا اپشن تاسو درکوي. په دې کې دویم اپشن چې دی دوستانو دغه دی. د دې ګټه څه ده کله چې دا کلیک کړئ دوستانو تاسو ته به دغه صفحه درکوي. د دې صفحه دا دوستانو که تاسو وینئ دوستانو تاسو دا تصویر چې دی دا فول سیز دی. دا صفحه ته د دویم چې راکوي دوستانو دا د دې تصویر اخر سر دی. ته غواړئ تصویر اول سره او اخر سره په یو حال وي یا کوټې وي یا غوټې غواړم چې تصویر اخر سره هغه کوټې شي. نو ګوره دا دوستانو نه به کوټې کوي. دا اوس موږ پلی کړو دوستانو. تاسو ګورئ چې دا تصویر به هغه کوټې کېږي. تاسو دوستانو دا اپشن ګټه تاسو ویلله دا اپشن ګټه په دې کې درې اپشن دی. دا اپشن ګټه سره دا تاسو کلیک کړئ دوستانو. دا اپشن دا ګټه چې تاسو دا تصویر سره چپه کوئ اخوا دې خوا یې واړوئ. ګوره دوستانو تصویر تاسو په دې بل مخ کړه. وینئ دویم اپشن کده پورته نسکورې دوستانو. دا اپشن دوستانو داسې کې مې دا داسې کې دوستانو دا وینئ دا د اپشن ګټې دا دي. دا اپشن دوستانو دغه دوه اپشن ګټې دي. تاسو ته ما دروښودې یو دا اپشن و دویم دا اپشن و دریم دا اپشن. درې اپشنو ګټې مې ته دروښودې. په اول اپشن کې دوستانو تاسو غواړئ تصویر نه کوم ځای کټ کړئ نه کټ کړئ دې په ساحه به اول به کلیک کړئ نو ساحه کټ شوه. که غواړئ دې شاته ساحه کټ کړئ دا باندې کلیک کړئ دا کټ شوه. که چېرته تاسو غواړئ تصویر په منځ دوه ځای کړئ په دې به کلیک وکړئ دوه ځای شوه دوستانو. نو دا دې اپشن طریقه دویم ته دا اپشن دروښود دوستانو. د اپشن طریقه هم دا ده چې تاسو غواړئ تصویر په یو حال پاتې شي که نه کوټې غټ شي د اخره پورې. دا سیستم و دریم اپشن مې ته وښوده چې دې کې چې دی تصویر راوړي یو طرف ته بل طرف ته کته پورته ده دوستانو. دا اپشن ګټې دا دي. په دې کې دوستانو دغه دریم اپشن دی. د دریم اپشن ګټې څه دي؟ دریم اپشن کله تاسو تصویر ووایئ دا اپشن به تاسو ته راشي. تصویر باندې تاسو کلیک کړئ دا اپشن تاسو دې کې خپل معلومات درکوي دوستانو. تاسو غواړئ دا تصویر په څه حال ته خلکو ته وښودل شي. دغې دا کوم معلومات دي دوستانو دا ما انټرنټ نه دې را ډاونلوډ کړي. دا طریقه هم تاسو ته ښیم خو دې کې دوه درې دانې خپلې دوستانو. دې کې دا اخراني چې کوم دي دا په دې کې دا خپلې دوستانو او دا اپشن دا په خپل دا نور ته ما انټرنټ نه ډاونلوډ کړي. نو زه غواړم دا تصویر په دې شکل کې وښودل شي. په دې کې څو اپشن دي تاسو ګوره دوستانو دا تصویر اوس په دغه شکل ښودل کېږي. تاسو وینئ دوستانو دا موبایل سټایل ښیي. دغه تاسو وینئ په دې کولی شئ چې یو تصویر ختم شي دویم تصویر تاسو ته مخ ته څنګه راشي. نو دا هم تاسو ته ښیم دوستانو. دا هم په دې اپشن کې کېږي. که دلته د کیمرې انتخاب ومه په دغه شکل باندې دا ګوره دوستانو تاسو هغه کې دویم تصویر تاسو ته په کوم شکل راوړي. ګوره کیمرې په شکل راوته. دې کې تاسو غواړئ څونه وخت لپاره دا پاتې شي نه اوس یې اوږد کړئ. په دې کې دوستانو دا اپشن تاسو ته ما دروښودلې دا یو اپشن مې دروښیم دوستانو. تاسو ګورئ دا اپشن تاسو وکړه دوستانو. دا ته ما نېټ نه ډاونلوډ کړي. دې ټول طریقې به ته ښیم دوستانو.
نننۍ دغه ویډیو به چې ویډیو اوږده نه شي دغه یو څو اپشن وي هیله لرم چې د اپشنو باندې تاسو کار وکړئ او دغه یاد کړئ ځکه چې دا تاسو ته په ویډیوګانو کې وروسته موږ انشاءالله ښایسته ښایسته ویډیوګانې جوړوو په هغې به تاسو سره مرسته کوي هر اپشن نه به تاسو په هغه کې کار اخلئ دوستانو نه متعلق چې نور کوم اپلیکیشن یې کارول کېږي د هغې ټولې طریقې به تاسو څخه ښیم دوستانو نو دغه ویډیو کې موږ لږ شان کار وکړو دوستانو دا تاسو څخه ښیم چې دا څنګه ښکاري د هغې نه دوستانو دا ویډیو په دغه طریقه باندې جوړه شوله دا موږ مختصر لنډه طریقه جوړه کړه څو ویډیو اوږده نه شي دوستانو هیله لرم چې دا ویډیو خوښه شوي د دې اپشن کې نور ډېر کارونه دي دوستانو دغسې کې چې دا کوم اپشن دي په دلته کوم اپشن دي همدارنګې د کوز کې کوم اپشن دي دلته دوستانو دلته په دې کې کوم اپشن دي دا ټول معلومات دا په دې موزیک کې کوم اپشن دي دلته دا کوم اپشن دا څه کار کوي د ټولو په باره کې به تاسو ته معلومات درکوم په دې ویډیوانو کې دوستانو نو هیله لرم چې ویډیو خوښه شوي نو دا ویډیو لایک کړئ زموږ چینل سبسکرایب کړئ د نورو دوستانو سره هغه شیر کړئ تر څو د دې اپلیکیشن څخه ګټه واخلئ د ویډیوګانو د جوړولو طریقه یاده کړي نو هیله لرم چې زموږ ویډیو خوښه شوي د درېیمې ویډیو دپاره د ستاسو نه د الله په اماني غواړم په مخه مخه ښه وخت ولرئ وتقرأ سورة الإسراء